تاسو له SBS پښتو سره یاست. د دیونه د مهمو پیښو سره د اسلام ګلفریدي نه کې هلي والسلامونه ومني. د پاکستان تر ولکلاندې په کشمیر کې د پیل اخوډب او د هغې نه د شوی زیان په اړه باندې د کشمیر د اطلاعاتو سکرټر محمد ارشد حنیفه د رسنیو سره د خبرو پر مهال باندې وویل چې نه قانون ګرځول شوی عوامي اکشن کمیټې د لوري د پیل پرلط لامل تر اوسه پورې د کشمیر دولت ته 15 ارب کلدار مالی زیان اوریدلې دي. دوی ول چې مالیه او د ژوند په نورو برخو کې چې کوم زیانونه شوي دي هغه د دې جلادي. دوی دغه خبره د رسنیو سره پر داسې حال کې کولې چې د کشمیر د پولیسو مشر هم له دوی سره په غونډه کې ناستو. هغه حنیفه پر یاده کمیټه تور پورې کړو چې په پرلط کې ګډونوالو ته دغه دروغ ویل کیږي چې کچرته کې دغه پرلط د ناکامۍ سره مخ شو نو دولت په دوی ټول امتیازات بیرته واخلي. خو دوی پر وینا چې دغه بے اساس معلومات دي او یا د کمیټه پر دې اساس باندې خلک حساسیت کوي او د دولت شتمنۍ ته زیان اړوي او د دې ترڅنګ د دولت او د خلکو ترمنځ واټن سیوا کوي. دوی ویل چې عوامي اکشن کمیټه تر اوسه پورې د دولت سره په رسمي توګه باندې ثبت نه ده او د دې یو کم اتیا غړو پر ضد باندې د قانون د سرغړونې پر ضد باندې بیلابل ارزي په بیلابل تانو کې درج کړی شوی دي. دوی چې د پیل پر لته پر اساس باندې دغه خلک دراتونکو د ټول ټاکنو عمل د ناکامولو هڅه کوي. خو دوی ول چې په دې برخه کې به دوی هیڅ کامیابی نه ترلاسه کوي. دوی ځکه کړه چې دغه خلک غواړي چې په سیمه کې جمهوریت یا دیموکراسي ته ځان وړوي. دوی دغه تور هم پورې کړو چې عوامي اکشن کمیټه زيول سونه د ته حسوي چې د دولت او د فوز پر خلاف باندې بغاوت یې اړ کړي کوم چې د قانون پر ضد یو سنگین جرم دی. دوی په 15 جون باندې په سیمه کې د کاربندیز د هڅو د ناکامولو ادعا هم وکړه. دوی چې ټول خلک خپل روزګار نه کوي او د دوی د غوښتنو په لور هیڅ پاملرنه نه کوي. دوی چې په پرلط کې ګډونوال او د دین وړاندې د دغیا د ډلې د سوريلاند چې څومره هم غونډې شوې دي نو په هغه کې دولتي شتمنۍ ته په بشپړ توګه باندې ځان اړول شوی دی. د دوی پر وینا چې تر اوسه پورې 3 پولیس وجلې شوی دي او د خلکو ته هم پکې مرګ جوب لاوړېدل ده. د پاکستان تر ولکلاندې په کشمیر کې د 1300 راسي د ناقانونه ګرځول شوی ډلې عوامي اکشن کمیټې پر غوښتنه باندې پر راولاکوټ سیمه کې یو لوی احتجاجي پرلط پیل دی. د دوی پر غوښتنه کې د کشمیر په اسمبلی کې د مهاجرینو کشمیریانو 1200 څوکۍ د منځوړل د وړو برېښنا او د ژوند په نورو اسانتیاو کې د دولت د امتیازاتو د سیوا کولو غوښتنه کوي. قسم د کشمیر دولت او د مرکزی حکومت د لوري د پرلط کوونکو نه د غوښتنه شوی چې دوی د پرلط ختم کړي او دولت یې د دوی خبرو اوریدو ته تیار دي. خو په شرط دی چې دوی دغه پرلط ختم کړي چې تر څو پورې دغه ګام یې نه وي خسته نو دولت هیڅ خبره اوریدو ته تیار نه دي. هم پر دې اساس باندې چې پرلط نه ختميږي په دغه خبرو کې هیڅ پرمختګونه نه دي شوي. د یاد کمیټې یو شمېر مهمه مشران د پولیسو د لوري نیول شوی دي او دغه شانتي د نورو د نیول کېدو لپاره هم هڅې پیل دي. په کشمیر کې ځای ولسونو ته د مرکزی حکومت د لوري په بیلابلو برخو کې امتیازات ورکول کیږي او دوی ته وړه برېښنا او د غازو ترڅنګ نور بیلابل شیان په کومه بیا باندې د خلکو ته ترلاسه کیږي او ډېرې برخې مرکزی حکومت له خزانه نه پوره کوي. دغه خوډه په کشمیر کې په داسې حال کې پیل دي چې اوس دغه میاشتې پر اخره کې د کشمیر د 350 څوکو لپاره د ټول ټاکنو مهالويشت اعلان شوی دی. خو په سیمه کې د خراب امنیتي وضعیت لامل د ټاکنو کمیسیون لا تر اوسه پورې خپل کوم بیان نه دی جاری کړی. د پاکستان دوه مرکزی وزیرانو د هغه لانجمن قانون په اړه باندې رسنیو ته خبرې کړې دي په کومه چې د 1300 ورځې راځي په هیواد کې بحثونه پیل دي. پر دغه یاد قانون له هغې نه وروسته خبرې پیل شوې چې د جون پر 15 نیټه باندې د قومي اسمبلی څخه منزور کړی شو او د هغې نه وروسته د سنا مجلس دغه لغوه کړو. د معلوماتي ټکنالوژي او د مخابراتو مرکزی وزیر شازفات مخواجه او د قانوني چارو مرکزی وزیر نذیر اعظم تارړ په ګډه خبري نسته کې خبريالانو ته وویل چې د ټیلیکام یا د مخابراتو په دغه نوي قانون کې چې په پارلمان کې د نظارت تر لاندې دي په دې کې هیڅ کوم داسې خبره نشته چې د خلکو پر شتمنۍ په زبردستي سره د مخابراتو یا د انټرنیټ برجونه لګول کیږي او دوی ته به هیڅ حق نه ورکول کیږي چې دولت له دوی پښتنه وکړي. دوی ول چې په خوانې چې کوم قانون هغه غوښتنې نه پوره کوي کوم چې په هیواد کې د ټلیفون یا د انټرنیټ خلکو ته د رسایي په برخه کې لاس امداد وشي
مرمن فاطمه وویل چې دغه یاد قانون په قومي اسمبلی کې شپږ میاشتې پروت وو او له هغه ورسره د سنا مجلس ته واستول شو خو د سنا مجلس پر دې باندې بیلابېل نیوکه وکړي او د ته د قانوني بڼه ورکول سره مخالفت څرګندونه وکړه کوم چې د دیموکراسي یا د جمهوریت یو خمخته د قانوني چارو مرکزی وزیر اعظم نذیر تارړ وویل چې دغه یاد قانون د خلکو د شخصي شتمنۍ په اړه باندې نه دی بلکې دا د خرګوټو په اړه باندې دی چې مالکان یې جوړ کړي او د ټیلیکام یا د مخابراتو د محکمې سره لوزنامې وکړي خو وروسته بیا له هغې نه سرغړونه کوي او دغه شانتي دوی ته د برجونو د لګولو اجازه نه ورکول کیږي یا د لګولو شو برجونو د لری کولو خبره دوی ته وکړي او دغه شانتي د محکمې د لوري دوی په دې کې بریالي شي چې د هغه زینب برجونه لری کړی شي مرمن فاطمه خواجه وویل چې هیڅ کوم د قانون پرته کار نشي کولای او د هیڅ شتمنۍ به هم بغیر له اجازه په کار نه راوستل کیږي دوی ویل چې تر اوسه پورې دغه قانوني بڼه نه ده مونتلې او پراتلونکو وختو کې بحث کیږي چې دغه قانوني بڼه ومني خو دغه قانون پر ضد باندې بیا اساسه چکمه پروپاګاندا شوې دي نو د هغې په اړه باندې د صدر اعظم څخه غوښتنه شوې ده چې د دې د پلټون لپاره د کمیټه جوړه کړي شي او خلکو ته چې دغه بیا اساسه پروپاګاندا یې کړې ده نو د هغې پر ضد ګامونه واخیستل شي تر اوسه پورې دغه قانوني بڼه نه ده مونتلې او د جون په 11 نیټه باندې د قومي اسمبلی نه په اکثریتي رئیس د منظوریدون ورستو د سنا د مجلس د ټکنالوژي کمیټې ته واستول شو کمیټې د دې کارا کتنه وکړه او د خلکو د حقونو د عصب کولو یو قانون وبللو او د دې عملي د دې سره مخالفت وخدلو چې باید دغه قانون رامنځته نکړي شي او نه دغه قانوني بړه ومني چې تر څو پورې د خلکو حقونه پکې خوندي نکړي شي او د سنا د مجلس بحث ته انتظار دی چې کچته کې دغه د سنا په مجلس کې دغه قانون وړاندې کیږي او ډېرې غړي ور سره مخالفت څرګندونه کوي نو دغه قانوني بڼه نشي مونتلې بلخو چې په قومي اسمبلی کې په دغه قانون باندې خبرې پیل شوې نو په ټولنیز رسنیو کې دغه خبره مخه ترغله چې د پاکستان مرکزی حکومت دغه شانت قانون را مخه ته کوي چې تر مخه به د خلکو د اجازه پرته د دوی پزمکو یا شتمنۍ باندې د مخابراتو برجونه یا ټاور لګول د دوی قانوني خوندیتوب لري او د شتمنۍ مالک د اجازه پرته دولت کولی شي چې په کمزې کې وغوړي نو د خلکو په شتمنۍ باندې برج یا ټاور لګول شي چې دغه شان د خلکو زمکه به تر اثر کیږي د دې نه وړاندې به د خلکو پر شتمنۍ باندې برج د لګول لپاره د مالک اجازه لازم ګرځول شي بلخو ته د پاکستان په لورو پروتو سیمو کې په د ورستوي کې د انټرنیټ د کمزوري کې دوه شکایتونه ډېر شوې دي قسم پاکستان په د ورستوي کې 5G ټیکنالوژي ته په انټرنیټ کې وړېدلې دي خو په هواد کې د انټرنیټ سپیډ ډېر زیات کمزوري دي چې عملي په کاروباري چارو بانکونو او د زده کړو په برخه کې خلک د لوی ستونزو سره مخامخ دي پاکستان هم په هواد کې د فایروال په نوم باندې هغه نظام را مخه تکړه وو چې میلیونونه ډالر پر باندې ولګیدل چې دولت په د انټرنیټ د استعمالوونکو ټول معلومات تر نظارت لاندې ساتي هم د دې لامل د ټکنالوژي په برخه کې پنګا چونکي خلک او کمپنیانو په پاکستان کې د سرمایه گذاري کولو څخه ډډه وکړه خو کله چې د 5G ټکنالوژي د معرفي کولو اعلان پاکستان وکړو نو فایروال یې غیر فعال کړو چې اساسي علت یې دغه وو چې کمپنیانو دغه دریز وو چې تر څو پورې په پاکستان کې فایروال شتون ولري نو دغه کمپنیان نشي کولای چې د دینه مالی ګټه تر لاسه کړي او خلکو ته د انټرنیټ د استعمال په برخه کې ډېر ستونزې را مخه کیږي په پاکستان کې سروسز اکیډمي په خپل پالیسي خبر شوی راپور کې ویلي دي چې په پاکستان کې 2.5 لک ماشومان د زده کړو به برخې دي د راپور په داسې حال کې مخه ترغلي دي چې په هواد کې د زده کړو په برخه کې بیړنیز وضعیت د 13 کالو راځي اعلان شوی دی خو له هغه سره سم بیا هم 2.5 لک ماشومان د زده کړو د عمل نه به برخې دي په سیډنیز ریپورت کې سروس اکیډمي ویلي دي چې د دې پر شاب یلابیل علتونه دي چې پکې د خلکو کمزور اقتصاد د دولت بیغوري او د حکومتونو کمزور پالیسي او کمزور ګامونه دي په 2014 کې د هواد په ټولو ایالتونو کې د زده کړو د بیبرخو ماشومانو د زده کړو د پیل لپاره د ګامونو اخیستلو لپاره ویناګانې وشوي او د شنت مرکزی حکومت پر دې خبر باندې ټینګار وکړو چې په دې برخه کې د ایالتونو عملی ګامونه پورته کړي په دغه راپور کې دا هم ویل شوی دی چې واځي پالیسی نشي کولای چې دغه د زده کړو نه به برخه ماشومان د زده کړو په لور راولي په دې برخه کې عملی ګامونو ته هم اړتیا ده قسم د پاکستان د اساسي قانون د 15مه ماده د ا تر لاندې د هواد هر وګړي ته د وړیا زده کړو اساسي حق ورکړی شوی دی خو ولې د اساسي قانون د دې ماده نه د غبريخي چې د غیادو شمیرو تر مخه
د 2.5 لک ماشومان د دغه نه به برخې دي. په خیبر پختونخوا کې 50 لک ماشومان د زده کړو نه به برخې دي. خو په سړنیز راپور کې تر ټولو ډېر شمیرې په پنجاب کې خودري شوې دي چې 1 کروڑ ماشومان د زده کړو د عمل نه لري دي. دا د دیونه جزئیات چې تاسو ته وړاندې کړل. اسلام ګل افریدي SBS پښتو پیښور. کاغوري دغه سنوري کیسې هم او رینو د خپل پودکاسټ ګوګل پودکاسټ یا هم د خپل خاكي پر پودکاسټ یو اورئ.